سلامونه او نیکې هیلې مو قبول کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. له سبسکرایب وروسته د بیل بټن هم ووهئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته در ورسیږي. دوستانو دا غزل مو یوه نوې لار غوره کړې ده، هغه محفی لار ده. محفی لار لیکه لوستنه او همداشان کوم پټ رازونه په داسې حالاتو کې موږ خلکو ته انتقالوو چې هیڅ څوک پوه نشي چې دا یې څه لیکلي دي. دا هم د موبایل په ذریعه کې پټ مخفي او دکیو آر کوډ په نامه استول کیږي، یعنی هیڅوک نشي کولی چې د په دې لیک باندې پوه شي. نو غواړم دا کیو آر کوډ هم تاسو ته در وپېژنم. دوستانو دلته زه چې تاسو ته دایرات وم، دغه د کیو آر کوډ جوړونکی ده، دې کې دغه کوډ جوړیږي. دا د ګوګل پلی سټور څخه تاسو هم انسټالولی شئ او زموږ له ویب سایټ څخه یې هم اخیستی شئ. دوستانو په دې کې یو کمال همدغه ده چې کله تاسو ته په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته یوه صفحه راځي. کله چې صفحه تاسو ته راغله نو تاسو په دې کې د خپل ذوق لیکنه وکړئ. وخت مو نه ضایع کوم، زه یو څه نه څه ویډیو سټاپ کوم چې ستاسو وخت نشي ضایع. دلته ما ولیکل دوستانو: زما ګرانه ملګریه، سبا به د خوست غازي ببرک خان پارک ته د ساتیرۍ لپاره ځو. غواړم زما په میسج باندې څوک پوه نشي چې دا څه لوستلی دي او څه یې ورته لیکلي دي. نو په همدې اساس غواړم دغه تاسو ته ښه په دقت سره در وپېژنم. او په دغه څنګ کې تاسو د کیو آر کوډ یو نشان هم وینئ چې زه تاسو ته په هغې باندې دایرات ووم. دلته د کیو آر کوډ نشان ده، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو نو تاسو ته د کیو آر کوډ شکلونه راځي، هغه تاسو ته چې په دغه بخشونو کې کار درکوي. دوستانو که چیرې غواړئ چې د موبایل پټ رازونه مو ساتلي وي نو کولی شئ تاسو دا شی انتخاب کړئ چې هغې ته یو څه نه څه معلومات ولګېږي چې پوښتنه د موبایل په باره ده. او که غواړئ چې د کتابونو او همداشان د پټې لیکنو په اساس تاسو هغې ته خبره ورسوئ نو د هغه انتخاب کړئ. که غواړئ چې د ترانسپورټ یا د چکر یا د کوم تګلارې لپاره روان وئ نو تاسو د موټر نشان انتخاب کړئ. که غواړئ چې تاسو کوم مخابراتي سیستم پورې اړه لري نو تاسو دغه د سکرین نشان انتخاب کړئ. خو زموږ خبره په تاخ کې ده یا په سفر کې ده نو زه موټر انتخابوم. کله مو چې موټر انتخاب کړه په د بل څنګ کې تاسو وګورئ، زه تاسو ته دایره پتې ووم. دلته جنریټ ته تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړه نو کوډ جوړ شو. کله چې کوډ جوړ شو نو دا تاسو په خپل موبایل کې سیو کړئ، یا یې په مسنجر ولیږئ، یا یې فیسبوک ولیږئ، یا د ایمیل له لارې، یا تاسو د دې څخه کاپي واخلئ خپل ملګري ته یې ډالۍ کړئ. ما له دې څخه اوس سکرین شاټ اخیستی دی او غواړم اوس تاسو ته د دې لوستونکی هم در وښیم. تاسو ته زه دایره په دې باندې تویوم. دغه اپلیکیشن چې ده د کیو آر کوډ ریډر اینډ بار ریډر کوډ په نامه یادېږي. دا تاسو کولی شئ زموږ له ویب سایټ څخه یې هم واخلئ او په ګوګل پلی سټور کې هم موجود دی. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ تاسو ته دغه کیو آر کوډ ریډر خلاصېږي. کله چې تاسو ته دا راخلاص شو نو په دا شا تال کې دریمه خانه کې لیکل شوي دي سکین. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړه نو تاسو ته کیمرا راځي. زه په دې باندې کلیک کوم. کله مو چې کلیک وکړو ملګرو کامرا خلاصه شو. غواړم اوس تاسو ته هم دا کوډ هم در وښیم چې دا کوډ څه ډول لوستل کېږي. ما سره یو د خپل د موبایل د آلې د وای فای یو کیو آر کوډ دا چې زه تاسو ته دا پرې وپېژنم. دلته تاسو ته د کوډ لوستونکی دا ډول وایي
زه تاسو په سم په منظم ډول هغې ته ونیسئ. دغه د تاسو د کوډ په باره معلومات راغلل. دا بیا تاسو چیرته ګورئ خبر یئ؟ نه، دا بیا تاسو د لوګ یا د هیسټوري په نامه باندې کلیک وکړئ. دا د انټرنیټ په ذریعه خلاصیږي چې تاسو ته ټوله هیسټوري هم درکوي. د انټرنیټ څخه علاوه هغه هیسټوري تاسو ته درکول کیږي چې کوم مو مسکین کړي وي. دلته ماته راغی وای فای، ټي وي، دا شان د وای فای نامه، آی پي دا هر څه تاسو ته ښایي. د هواوي وای فای ده، دغه یعنې د کیو آر کوډ په ذریعه موږ ته پته ولګېده چې دا هواوي کیو آر کوډ ده. نو دا ډیلیټ کولی هم شو. تاسو ولې د هغه څنګ کې د ډرام نښانه هغې ته یې توی کړئ. تر بلې ویډیو مو زه هاشم علي صاحب په خدای سپارم. ښه وخت او ښې چارې. د خدای په امان.